أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد. د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. کم وخت چې مشرکان ټوله د بیرته تګ دپاره تیار او آماده سوه، ابو سفیان د څو نورو کفارو سره د غره و یوې بلې لوړې ته وختئ او مسلمانانو ته یې ورنارې کړه: آیا په تاسې کې محمد سته؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: جواب مور کوئ. ابو سفیان بیا نارې کړه: آیا په تاسې کې ابوبکر سته؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: جواب مور کوئ. ابو سفیان بیا نارې کړه: آیا په تاسې کې عمر سته؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جواب ورکولو څخه منع کړه. ابو سفیان د بل چا پوښتنه ونه کړه، فقط د دغه درو نفرو پوښتنه یې وکړه، ځکه دی او د ده قوم په دې پوهېده چې د اسلام قیام په دغه درو نفرو سره دی. بیا نو ابو سفیان وویل: که دغه کسان وژل سوي وي نور نو زموږ په تاسې هېڅ پروا نه کېږي، ځکه په تاسې کې نور هېڅ شان او شوکت نه دی پاته. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نور صبر نه سوای کولی، ودرېدی او په لوړ آواز یې ورنارې کړه. ویل: ای د الله دښمنه، هغه کسان چې تا یاد کړه هغه ټول ژوندي دي. الله عز وجل هغه کسان پرېښول چې ته په خفه کېږې. ابو سفیان وویل: زموږ ځینو نفرو ستاسې د وژل سوو کسانو پزې او غوږونه ور پرې کړه، خو دا داسې کار دی چې نه ما په هغه سره امر کړي دي او نه په خفه یم. بیا نو ابو سفیان د نصر او بري ناره وکړه. په دې جنګ کې د کفارو په کامیابۍ فخر او غرور کوي. په ډېر لوړ آواز یې نارې کړه: اعل هبل. هبل هغه د قریشو بت دی، نو ده ویل: لوړ سو هبل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: آیا جواب نور کوئ؟ دوی ویل: څه ورته ووایو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ووایاست: الله اعلی و اجل. الله جل جلاله تر ټولو لوړ او لوی دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورنارې کړه: الله اعلی و اجل. بیا ابو سفیان وویل: موږ عزا لرو او تاسې عزا نه لرئ. عزا چې بل د ډبرو بت دی. سبحان الله، مشرکان د ډبرو په هغه بتانو فخر او غرور کوي چې دوی په خپلو لاسو جوړ کړي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل: آیا جواب نور کوئ؟ دوی ویل: څه ورته ووایو؟ ویل: ووایاست: الله مولانا ولا مولا لکم. یعنی الله عز وجل زموږ دوست او مالک دی او تاسې لر دوست او مالک نسته. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورنارې کړه: الله مولانا ولا مولا لکم. بیا ابو سفیان وویل: دغه ورځ د بدر د ورځې په بدل کې ده او جنگ د سلوغې په شکل دی، کله لوړه وي کله کښته، یعنی کله تاسې کامیابه یاست کله موږ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل: تاسې زموږ سره نسئ برابرېدلی، زموږ مړي په جنت کې دي او ستاسې مړي په اور کې دي. ورونو ښه متوجه سئ، مسلمانان او کفار هېڅکله نسي سره برابرېدلی. د مسلمانانو وژل سوي کسان جنت ته ځي او د کفارو د ابدي اور ته. بیا ابو سفیان وویل: یا عمر، ته یو وار ما ته راسه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ورسه وګوره چې څه وایي. عمر رضی الله تعالی عنه ورغلی. ابو سفیان ورته ویل: یا عمر، په الله سره قسم در کوم چې موږ محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووژي. عمر رضی الله تعالی عنه ویل: یا په والله او هغه دغه اوس ستا خبرې اوري. ابو سفیان ویل: ته و ماته تر ابن قمعه صادقه یې. ابن قمعه خو ویلي وه چې ما محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووژي، مګر عمر رضی الله تعالی عنه وایي هغه ژوندی دی. نو ابو سفیان ویل: زه ستا خبره منم، نه د ابن قمعه. ابن اسحاق رحمه الله وایي کم وخت چې ابو سفیان او د ده ملګري رهي سوه نو یې نارې کړه: زموږ او ستاسې وعده په راتلونکي کال کې په بدر کې ده.
یعنی پر کال دا شپې به بیا په بدر کې سره جنګیږو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحابو څخه یوه نفر ته وویل، ورته ووایه هو دغه وخت او هغه ځای زموږ او ستاسې په مابین کې وعده او موعد دی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وویل چې په مشرکانو پسې ورووځه او وګوره چې دوی څه شي کوي او مقصد یې څه دی. که اسان ګوښه کړي وه او پر اوښانو سپاره وه نو دوی مکې مکرمې ته ځي، او که پر اسانو سپاره وه اوښان یې دغسې ورسره بیول نو یې د مدینې منورې اراده ده. او زما د قسم په هغه ذات وي چې زما نفس د هغه په قدرت کې دی، که د مدینې منورې اراده وه زه به هلته پسې ورسم او هلته به جنګ ورسره وکم. علي رضی الله تعالی عنه وایي زه په مشرکانو پسې ور ووتم، ګورم چې دوی څه شي کوي او چیرې ځي. ومې لیده چې آسان یې ګوښه کړه او دوی پر اوښانو سپاره سوه، مخ پر مکه مکرمه رهي سوه. ورونو، د بحث په دغه حصه کې باید د احد د وژل سوو کسانو یا شهیدانو او زخمیانو یو څه متفرقه قصې درته بیان کړم. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې قریش د میدان جنګ څخه ولاړه او مسلمانانو دا موقع پیدا کړه چې په خپل وژل سوو کسانو او زخمیانو پسې وګوري، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زه ولېږلم چې په سعد ابن ربیع رضی الله تعالی عنه پسې وګورم، او راته ویې ویل که د سعد ولیدی زما د طرفه سلام ورته ووایه او ورته ووایه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي څه حال دی. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه وایي زه په میدان جنګ کې په وژل سوو کسانو کې ګرځېدم چې سعد ابن ربیع مې په داسې حال کې ولیدی چې د ژوند آخري ساوې یې کښلې او اویا ځایه زخمي سوی و. ځینې زخمونه یې د تورو وه، ځینې د نیزو او ځینې د غشو. نو ما ورته وویل یا سعد، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سلام درته وایي او پوښتنه دې کوي چې څه حال دی. سعد ابن ربیع ویل پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې سلام وي او ورته ووایه یا رسول الله د جنت بوی حسوم. او زما قوم انصارو ته ووایه که په تاسې کې د سترګو د رپولو قدرت پاته و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دشمن ورسېدی بیا نو د الله جل جلاله په حضور عذر نه لري. او په دغه وخت کې پاک روح د بدنه جلا سو. هلته په زخمیانو کې یو نفر و چې نوم یې عمرو بن ثابت و او خلقو اسیرم ورته ویل. دغه اسیرم کافر و، مخکې چې به مسلمانانو هر وخت اسلام پر ارزاوه ده به انکار کاوه، او اوس په زخمیانو کې پروت او د ژوند آخري لحظې دي. مسلمانانو یو د بله سره وویل دغه اسیرم څنګه راغلی دی؟ دی خو د اسلام څخه منکر و. بیا یې په خپله د اسیرم څخه پوښتنه وکړه، ویل د قومیت په سبب راغلی یې که دې و اسلام ته رجوع کړې ده؟ اسیرم ویل بلکې اسلام ته مې رجوع کړې ده، پر الله او رسول الله می ایمان راوړی دی او بیا می د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا جنګ وکړي تر څو چې دغه حال می دی چې تاسې یې وینئ. او په دغه وخت کې وفات سو. صحابه کرامو د ده حال و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل دی د اهل جنت څخه دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه وایي چې دغه اسیرم هیڅکله د الله جل جلاله دپاره یو لمونځ هم نه و کړی. مسلمانان په زخمیانو کې پر قزمان پیښ سوه. هغه قزمان چې د پهلوانانو او قهرمانانو غوندې جنګ یې کړی و. یوازې ده 7 یا 8 نفره مشرکان وژلي وه. ستاسې به په یاد وي چې 3 نفره یې د کفارو د بیرغ پورته کوونکي ووژل او اوس په داسې حال کې پروت دی چې زخمو د کاره ایستلی دی. نو مسلمانانو دی د بني ظفر و کورو ته یوړی. مسلمانانو د جنت زیری ورکول چې ته خو غازي سوې او که مړ سې شهید هم یې. قزمان ویل په والله ما د بل شي دپاره جنګ نه دی کړی مګر د قوم په خاطر، او که د قومیت حساب نه وای ما به جنګ نه وای کړی. کم وخت چې بیا د زخمو د درد څخه په تکلیف سو نو یې ځان په خپله ووژي. کم وخت چې به دغه قزمان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور کې یاد سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به وفرمایل چې هغه د اهل النار څخه دی. ورونو،
دا د هغه مجاهدینو مصیر او نتیجه ده او ځای اور دی چې بې له اعلاء کلمت الله څخه د بل هر مقصد دپاره جنګیږي، مثلا د قومیت، حزب، کرسۍ یا داسې نور. نو د قزمان پر عکس هلته د بني ثعلبه د یهودو څخه یو نفر په وژل سوو کسانو کې پروت و چې مخیرق نومېدی. مخیرق یهودي او په یهودو کې عالم هم و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد و غزا ته د جمعې په ورځ د جمعې تر لمانځه وروسته ووتی یا د مازدیګر تر لمانځه. په دغه شپه کې د جنگ آمادګي ونیول سوه او په سهار کې چې د شنبې ورځ وه جنگ پیښ سو. الله جل جلاله په دغه ورځ د مخیرق په زړه کې ایمان داخل کړي او د شنبې په ورځ یې په یهودو کې غږ وکړي ویل والله تاسې ښه پوهیږئ چې دا هغه نبي دی چې تاسې ته په تورات کې ذکر سوی دی او د ده علیه الصلاة وسلام کومک پر تاسې لازم دی، نو در ولاړ سئ او د ده صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا جنګ وکړئ. یهودو بهانه او پلمه کول. ویل یا مخیرق ته پوهیږې چې نن شنبه ده او د شنبې په ورځ الله جل جلاله پر موږ جنگ حرام کړی دی. مخیرق ویل اوس تاسې ته شنبه نسته، تاسې په دغه بهانه غواړئ چې نبي یوازې جنګ وکړي او تاسې ناست یاست. نو ده خپله اسلحه ورسره واخیسته او ویل که زه ووژل سوم زما مال د محمد دی، هر څه چې په کوي د ده خوښه ده. نو دی یوازې رهي سو او د جنگ میدان ته داخل سو. پس له یو څه جنګ کولو شهید ووژل سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که څوک غواړي چې داسې جنتي ته وګوري چې په ټول ژوند یې و الله جل جلاله ته یو لمونځ نه وي کړی، دغه مخیرق ته دې وګوري. سبحان الله، په ټول ژوند یې یو لمونځ نه و کړی، مسلمان سو بیا ووژل سو او جنت ته داخل سو. و هر هغه چاته چې د الله جل جلاله د جنت اراده وي دغسې ورته اسانه کې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي جنت و تا ته ستا د چوټې تر بند نږدې دی، خو وروره زما او ستا څخه یو څه حرکت غواړي، په خپلو اعمالو کې یې باید یو څه اراده ولرو. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسې په نصیب کې. د شهیدانو د جملې څخه یو هم عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنه. عمرو په پښه ګوډ و. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ آمادګي نیول ده هم د وتلو نیت وکړي. اولادو یې ورته وویل پلاره ته ګوډ یې، معذوره یې، الله جل جلاله ستا څخه جنگ او جهاد ساقط کړي دي، ته معاف یې. ده ویل زه غواړم چې په دغه ګوډه پښه جنت ته داخل سم. نو یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د جنګ کولو اجازه وغوښته او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د وتلو اجازه ورکړه او په دغه جنګ کې شهید سو. کم وخت چې د احد د ورځې شهیدان راټول او سره یو ځای سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ودرېدی او ویې فرمایل زه پر دغو کسانو شاهد یم او هیڅ داسې زخمي نسته چې د الله جل جلاله په لار کې دې زخمي سي مګر الله عز وجل به د قیامت په ورځ راپورته کړي او د ده د زخمه څخه به وینې بهیږي، داسې وینې چې رنګ به د وینو وي او بوی به د مشکو وي. اوس نو ځینو مسلمانانو خپل شهیدان مدینې منورې ته وړل چې هلته یې ښخ کړي، هر یوه خپل قریب اخیستی او وړي. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي که چا د مسلمانانو د شهیدانو څخه یو څوک وړی وي بیرته دې راوړي چې ټول شهیدان دلته د خپل شهادت پر ځای ښخ سي او غسل هم مو ورکوئ، فقط زغرې او اسلحې ځینې ایسته کوي او په خپلو کالو کې یې ښخ کوي. د جابر ابن عبدالله د عمه میړه او ورور یې شهیدان سوي وه. نو دې پر یوه اوښ د خپل خاوند او د هغه د ورور جسدونه اخیستې وه چې مدینې منورې ته یې یوسي. دا په لار کې وه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر ورورسېدی. هغه دوه یې بیرته راوګرځول او د مسلمانانو د شهیدانو سره په احد کې ښخ کړه سوه. د مسلمانانو شهیدان یې دوه یا درې نفره په یوه قبر کې ښخول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به پوښتنه کول چې د کم یوه ډېر قرآن مجید په یاد و.
و هر یوه ته چې به اشاره وسوه په لحد کې به هغه د قبلې و طرف ته د مخه کاوه او 2 نفره به په یوه کالي کې سره یو ځای کول. یعنی کفن خو نه ورکول کېدی، مګر هغه سربیره پټو یا چادر چې به پر اچاوه 2 نفره به په یوه چادر کې پټول. دا د مسلمانانو د غریبۍ او مسکنت حالت و. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل چې د قیامت په ورځ زه پر دغو خلقو شاهد یم. عبدالله ابن عمر ابن حرام د جابر رضی الله تعالی عنه پلار او عمر ابن جموح په یوه قبر کې ښخ کړه سوه، ځکه په ژوند کې هم د دوی دوه په مابین کې دوستي او محبت و. د شهیدانو د راټولولو په وخت کې د حنظله رضی الله تعالی عنه جسد ورک و. پس له ګرځېدلو او لټولو یې هلته ګوښه د ده جسد پیدا کړي چې پر یوه لوړه مځکه پروت و او اوبه ځینې څڅېدلې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اصحاب کرامو ته وویل چې ملائکې و ده ته غسل ورکوي. او بیا یې وفرمیل چې تاسې د ده د ښځې څخه پوښتنه وکئ چې د ده څه قصه وه. هغه د ده د شپې خبر ورته ووایه. نو ځکه و حنظله رضی الله تعالی عنه ته غسیل الملائکه ویل کیږي، یعنی هغه څوک چې ملائکو غسل ورکړی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه په شهادت نو خبر او اوس یې خپل اکا او رضعي ورور ولیدی چې وژل سوی دی، پزه او غوږونه یې پرې سوي دي، نس یې څیرې سوی دی او اینه یې پر ځګر پرته ده. داسې منظر او مشهد دی چې په هره اندازه سره انسان فکر کوي تر هغه هم غمجن حالت دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه حال په لیدلو سره ډېر غمجن سو او ژاړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمه صفیه رضی الله تعالی عنها راغله، غواړي چې خپل ورور حمزه رضی الله تعالی عنه وویني. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې زوی زبیر رضی الله تعالی عنه امر کوي چې په یوه قسم سره دی دا د دې څخه وګرځول سي چې خپل ورور وویني. مګر دی وویل ولې مې د ورور د لیدلو څخه منع کوئ؟ زه خبره سوم چې زما د ورور پزه او غوږونه یې ورپرې کړي دي او دا هم د الله جل جلاله په لار کې. موږ په دې کار نه راځي، مګر زه د دې کار اجر او ثواب د الله جل جلاله څخه غواړم او انشاء الله صبر به وکم. بیا نو راغله خپل ورور یې ولیدی، دعا یې ورته وکړه، انا لله و انا الیه راجعون یې وویل، د مغفرت طلب او غوښتنه یې ورته وکړه. ورونو او خوندو، دغه ته صبر وایي چې انسان د هر غم او مصیبت په اوله مرحله کې صبر وکړي او د الله عز وجل په تصرف راضي سي. که نه په وروسته کې خو هر څوک د خپلې بېوسۍ په سبب راضي کیږي. په وسه یې څه نه وي پوره نو وایي صبر مې کړی دی. خو اصلي صبر هغه دی چې د غم او مصیبت د پیښېدلو سره یو ځای ووایي چې د الله عز وجل په قضا خوښ او راضي یم. هو په پټه خوله او بې له شکایته ژړا دا انساني رحم او عاطفه ده، د هغه څخه شرعي منع هم نسته، خو شکایت او په لوړ آواز سره ژړا منع او ګناه ده. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې حمزه رضی الله تعالی عنه دې د عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه سره یو ځای ښخ کړه سي، ځکه عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه د حمزه رضی الله تعالی عنه د خور زوی او رضعي ورور و. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي هیڅکله موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې سخته او شدیده ژړا نه ده لیدلې لکه پر حمزه رضی الله تعالی عنه چې یې ژړل. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حمزه رضی الله تعالی عنه د قبلې و طرف ته کښېښاوه او دی صلی الله علیه و آله وسلم ورته ودرېدی. په دونه شدت سره یې ژړل چې موږ یې د ژړا سګلۍ اورېدې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خپل اکا حمزه ابن عبدالمطلب په ډېره شدیده ژړا ژړل او ویې فرمایل والله زما په ژوند تر دغه سخت او غمجن حال نه دی راته پېښ سوی. ورونو او خوندو، د احد د شهیدانو منظر او مشهد د لیدونکو دپاره ډېر غمجن او زړه دردونکی و. په لیدلو سره یې اینې خونینېدلې. خباب رضی الله تعالی عنه وایي د حمزه رضی الله تعالی عنه دپاره کفن یا د بدن د پټولو دپاره بې له یوه کوچني پټو څخه بل شی نه موجود.
چې پر سر به یې ور واچاوه پښې به یې لڅې سوې، چې پر پښو به یې ور واچاوه سر به یې لڅ سو. نو هغه کوچنی پټو یې پر سر ور واچاوه او د پښو د پټولو دپاره یې پر پښو واښه ور واچول. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وایي مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه چې تر ما ښه او بهتر و ووژل سو او په داسې یوه پټو کې کفن کړه سو چې سر به یې ور پټ کړي پښې به یې لڅې سوې او چې پښې به یې ور پټې کړې سر به یې لڅ سو. خباب رضی الله تعالی عنه وایي چې بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم راته وویل چې سر یې ور پټ کړئ او پر پښو یې واښه ور واچوئ. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د احد د شهیدانو د ښخولو امر وکړي او په دغه طریقه سره د احد شهیدان پر هغه ځای او پر هغه میدان جنگ بې له غسله او کفنه په خپلو کالو کې ښخ کړه سوه. امام احمد رحمه الله روایت کوي او وایي کم وخت چې د احد په ورځ مشرکان د میدان جنگ څخه ولاړه رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل سم او برابر ودرېږئ چې زه د خپل رب عز وجل حمد او ثنا ووایم. اصحاب کرام هم د ده صلی الله علیه و وسلم تر شا صف ودرېده او رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دعا داسې شروع وکړه: اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني أعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. ورونو دغه دعا په یاد کړئ، ډېره ښه بابرکته او جامعه دعا ده. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د شهیدانو د ښخولو څخه فارغه سو او د خپل رب عز وجل حمد او ثنا یې وویل، د خپلو پاته ملګرو سره د مدینې منورې پر طرف رهي سو. لکه څرنګه چې د جنگ په جریان کې د مؤمنو او صادقه مسلمانانو حب او فداکاري ښکاره سوې، دغه رنګه په لار او مدینه منوره کې د مؤمنه او صادقه مسلمانو ښځو حب او فداکاري ښکاره سوې. ورونو د مسلمانانو د مرګ او ژوبلې خبرونه و مدینې منورې ته رسېدلي دي او هره ښځه په دې انتظار ده چې څوک او کم قریب به وژل سوی وي او تر هر چا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د صحت او سلامتیا په انتظار کې وي. د مدینې منورې په لار کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او مسلمانانو په مخه حمنه بنت جحش رضی الله تعالی عنها ورغله. اول د دې د ورور عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه د وژل کېدو خبر ورته وویل سو. دې انا لله و انا الیه راجعون وویل او د هغه دپاره یې د مغفرت دعا وکړه. بیا د دې د ماما حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه د وژل کېدو خبر ورته وویل سو. بیا یې هم انا لله و انا الیه راجعون وویل او د هغه دپاره یې د مغفرت دعا وکړه.
او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د حال پوښتنه یې کول. بیا د دې د خاوند مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د وژل کېدو حال ورته وویل سو. دلته یې نور صبر نه سوای کولی، په ژړا او غلبلو سوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل بېشکه چې میړه د ښځې دپاره په یوه درجه او مقام کې دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم او مسلمانان د بني دینار د قبیلې څخه پر یوه داسې ښځه ورغله چې میړه، ورور او پلار یې په احد کې شهیدان سوي وه. و دې ته د دې د دغه اقرباو د وژل کېدو خبر وویل سو. دی ویل رسول الله صلی الله علیه و وسلم څنګه دی؟ دوی ویل الحمدلله هغه په خیر دی. دی ویل ما ترې راوښوئ یا راښکاره یې کړئ چې زه ووینم. محترمو ورونو، څرنګه چې پیته پای ته ورسېده او داسې راته معلومیږي چې زموږ هره فیته به د قصې په مابین کې پای ته رسیږي، نو د قصې پاته واقعات به په راتلونکې پنځمه فیته کې واورئ انشاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.